Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends and students. I am your Imam Afzai. My dear viewers, nanane video ke ba munga personal pronoun wayu au yad usate chada dena urande munga the pronoun ch sumra kismuna de pa ho tolo bande munga pasada pakhto ke video gane kidi dino ka taso gwarai هغه ویډیوګانې کتلی شئ او د پروناون په قسمونو باندې ځانونه پوهولی شئ. په نننۍ ویډیو کې به مونږ پرسنل پروناون وایو او دا زمونږ پارت 1 دی. نو ټایم مو نه اخلم، لیټس سټارټ. په پرسنل پروناون باندې د ښه پوهېدلو دپاره زه یو ځل بیا ریوایز کول غواړم پروناون د دې دپاره چې تاسو په پرسنل پروناون باندې ښه پوه شئ. پروناون is a word that is used instead of a noun. پروناون دا یو لفظ وي، یو ورډ وي کوم چې د نامې په ځای استعمالیږي. هغه لفظ، هغه ورډ کوم چې د نامې په ځای استعمالیږي هغه له پروناون ویلی شي. لکه زمونږ په د خپله کمیونټي کې مونږ پلار له چې کله څه خبره کوو نو په نامه ورته نه وایو بلکې ورته تاسو یا بل داسې مشر وي نو هغه له هم مونږ په نامه نه وایو، تاسو ورته وایو. لکه دا تاسو ورډز ورته استعمالوو، لکه تاسو دلته کښېنئ، تاسو مالا سویل. نو دا تاسو چې کوم لفظ دی، کوم ورډز دی، دا په حقیقت کې پروناون دی. او دا پروناون چې استعمالیږي دا د ناون چې کوم بار بار دا frequently usage وي د دې د چې کوم ریپیټیشن دی د دې د اوایډ کولو دپاره هم استعمالیږي. لکه په دې مثال کې زاهد از ا سټوډنټ، زاهد یو سټوډنټ دی and he goes to school او هغه سکول لازم. نو اوس دلته چې کوم دغه هی استعمال شو دا پروناون دی او دا مونږه استعمال کړو د زاهد چې کوم ناون دی د دې ناون دپاره استعمال شو ځکه چې د دې جملې هغه لاجیک چې کوم دی دا اوس برابر شو. زاهد از ا سټوډنټ and he goes to school. بالکل دا سنټنس اوس په لاجیک کې ده. او که چېرې مونږه داسې ووایو چې زاهد از ا سټوډنټ and زاهد goes to school نو دلته د زاهد چې کوم ناون دی دا دوباره استعمال شو او د دې سنټنس چې کوم دا لاجیک دی دا یې ختم کړو، هغه سور اوس نه نیسي. نو پروناون چې کوم دی دا د ناون چې کوم مسلسل یوزیج وي، استعمال وي، د دې د اوایډ کولو دپاره هم استعمالیږي. مین چې کوم دا د پروناون د ریپیټیشن وي، دا بار بار چې ریپیټ کیږي د دې د اوایډ کولو دپاره هم استعمالیږي. نو پروناون چې کوم دی دا هغه ورډ کوم چې د نامې په ځای باندې استعمالیږي. او ما په پروناون باندې ویډیوګانې جوړې کړي دي. د پروناون چې څومره قسمونه یا انټروډکشن د ټایپس دی په هغو باندې ما ویډیوګانې جوړې کړي دي. نو تاسو کولی شئ چې زما د یوټیوب چینل جوهر امام سر در سره سبسکرایب کړئ. هلته چې پلی لیسټ له لاړ شئ او پلی لیسټ اوپن کړئ نو هلته به تاسو له پروناون او پروناون چې اوپن کړئ نو تاسو له به د پروناون په باره کې چې څومره دي 1 by 1 به درته په ترتیب سره ټول راشي او تاسو به په پروناون باندې ښه په تفصیل سره پوه شئ. نو پروناون چې کوم دی دا په حقیقت کې یو ورډز وي کوم چې د نامې په ځای استعمالیږي. لکه آی، وی، یو، دے، هی، شي، اٹ، this, that, these, those, someone, anyone, etc. لکه اوس په دې اگزامپل کې چا زمانہ کتاب پټ کړ
someone has stolen my book. نو اوس دلته چې کوم دا someone دی دا په حقیقت کې پروناون دی او دا د ناون په ځای استعمال شوی دی. someone چې کوم دی دا اوس ناون نه دی دا پروناون دی. یا په دې بل مثال کې we help each other دلته اوس چې کوم دا we دی دا هم پروناون دی مونږ د یو او بل سره مدد کو او دا کوم each other چې دی دا هم پروناون دی. یا فور ایگزامپل په دې بل مثال کې he teaches himself اوس دلته چې کوم دا himself دی دا هم پروناون دی او دا he چې کوم دی دا هم پروناون دی. نو په پروناون باندې د پوهېدلو نه پس اوس راځو خپل ټاپک پرسنل پروناون لا. پرسنل پروناون دا کوم پروناون دی او دا کله استعمالیږي په دې باندې د ښه پوهېدلو دپاره لیټ سټارټ. زبا شروع د دې نه وکړم چې پرسنل پروناون لا پرسنل پروناون ولې وایي. نو پرسنل پروناون لا پرسنل پروناون ځکه وایي چې دا د درې قسمه پرسن په باره کې خبره کوي. پرسنل پروناون ځکه وایي چې دا د درې قسمه پرسن په باره کې خبره کوي او پرسنل پروناون دا د پروناون یو قسم دی یو کاین دی لکه د نورو قسمونو په شان لکه انټروګیټیو پروناون ریسپریکل پروناون ډیمونسټریټیو پروناون انډیفینټ پروناون ایټسټرا. نو پرسنل پروناون هم دا د پروناون یو قسم دی خو دا هغه قسم دی کوم چې د درې قسمه پرسن په باره کې خبره کوي. Personal pronoun is used in place of a person or thing. Personal pronoun چې کوم دی دا د یو کس یا د یو څیز د نامې په ځای باندې استعمالیږي او په پرسنل پروناون کې بیا زموږ سره he, she, we, you, them, it, me, us, etc. نو پرسنل پروناون دا کوم پروناون دی او دلا پرسنل پروناون ولې ویلی شي. نو پرسنل پروناون دا لا پرسنل پروناون ځکه ویلی شي چې دا د درې قسمه پرسن په باره کې خبره کوي او دا درې قسمه پرسن چې کوم دی دا سینګولر هم کې دی شي او پلورل هم کې دی شي لکه څنګه چې د ناون نمبر دی او مونږه په تیرو ویډیوګانو کې ویلي دي چې ناون نمبرز وي سینګولر نمبر او پلورل نمبر. نو هم دغسې د پرسنل پروناون هم نمبر وي لکه سینګولر او پلورل او بل پرسنل پروناون چې کوم دی دا جینډر او نمبر دا مونږ لا شو کوي. نو پرسنل پروناون چې کوم دی دا د جینډر او د نمبر د پاره استعمالیږي دا شو کوي چې دا فیمنن دی دا مسکلن دی دا نیوټر دی او دغسې دا مونږ لا شو کوي چې دا سینګولر دی یا دا پلورل دی. نو پرسنل پروناون چې کوم دی دا is a word that is used in place of a person or thing. نو پرسنل پروناون چې کوم دی دا یو لفظ وي یو ورډز وي کوم چې د نامې په ځای باندې استعمالیږي لکه I, he, she, it, etc. د پرسنل پروناون د ایکسپلینیشن نه پس اوس راځو چې وګورو ټایپ اف پرسنل پروناون. د پرسنل پروناون څومره ټایپس دي او دا کم دي په دې باندې د پوهېدلو دپاره لیټس سټارټ. ټایپ اف پرسنل پروناون. د پرسنل پروناون زموږ سره درې ټایپ دي. په اولنی ټایپ کې زموږ سره دی فرست پرسن پروناون. په دویم ټایپ کې زموږ سره دی سیکنډ پرسن پروناون
او په دریم ټایپ کې زمونږ سره دی تھرډ پرسن پروناون. اوس دا فرست پرسن پروناون لا فرست پرسن پروناون ولې ویلی شي او سیکنډ پرسن لا سیکنډ پرسن ولې ویلی شي او تھرډ پرسن لا تھرډ پرسن ولې ویلی شي. دا قسمه سوالونه په ذهن کې راپورته کیږي. نو که تاسو د دې سوالونو ځوابونه غواړئ نو دا سیریز چې کوم دی دا ښه په غور سره وګورئ. دا زمونږ پارت 1 دی او په دې پارت 1 کې به مونږ صرف فرست پرسن پروناون ایکسپلین کوو. د چې کوم کیسز دي د چې کوم سنګولر فارم دی او پلورل فارم دی او باقی چې کوم دا سیکنډ پرسن او تھرډ پرسن دی دا به انشاءالله په را روانو ویډیوګانو کې ایکسپلین کوم. نو فرست پرسن لا فرست پرسن پروناون ولې ویلی شي او د دې پہچان څه دی پیژنګلو یې څه ده. نو فرست پرسن پروناون دا هغه پرسن وي چې خبره کوي سپیکر وي. فرست پرسن پروناون خبره کوونکی چې خبره کوي او دا پوینټ هم نوٹ کوي چې فرست پرسن پروناون دا سنګولر هم کې دی شي او پلورل هم کې دی شي. مین دا خبره یو کس هم کولی شي او د یو کس نه یې زیات کسان هم کولی شي. نو کله چې یو کس خبره کوي نو هغه سنګولر او چې کله ډیر کسان خبره کوي نو هغه پلورل. نو کله چې یو کس خبره کوي نو بیا به مونږه پرسنل پروناون استعمالو آی او کله چې ډیر کسان خبرې کوي نو بیا به مونږه استعمالو فرست پرسنل پروناون وی. او سیکنډ پرسن پروناون دا هغه پروناون وی چاله چې خبره کوي. من دا فرست پرسن خبره چې چا سو کوي نو دا به چاله کوي او چې چاله یې کوي هغه سنګولر هم کې دی شي او پلورل هم کې دی شي. من دا خبره هغه یو کس لا هم کولی شي او ډیرو لا هم کولی شي. نو یاد وساتئ چې په سیکنډ پرسن کې هم زموږ سره چې کوم دا یو دی دا د سنګولر د پاره هم استعمالیږي او د پلورل د پاره هم استعمالیږي. او تھرډ پرسن پروناون دا هغه پرسن وي د کوم په باره کې چې یو کس د سیکنډ پرسن لا خبره کوي. من داسې یو کس یا داسې یو سیز چې د هغه په باره کې فرست پرسن سیکنډ پرسن لا خبره کوي نو هغه به بیا زموږ سره تھرډ پرسن وي. لکه په دې مثال کې اوس زه یو کس لا میسیج لګم. دا میسیج مې ځکه درته وویلو چې دا یو ډیر آسان اگزامپل دی. ما میسیج ولیکلو په خپل موبایل کې او مخکې کس لا مې ولېږلو. زه اوس فرست پرسن شوم ځکه چې دا خبرې ما وکړلې او دا چاله مې چې ولېږلو دا سیکنډ پرسن شو ځکه چې هغه اوس اورېدونکی دی هغه به دا خبرې پړاووي ځان به پې پوهوي. اوس دا خبره به یا د یو کس په باره کې به وي یا به د سیس په باره کې وي. نو دا د چا په باره کې چې وي هغه لا بیا مونږ تھرډ پرسن پروناون وایو. نو زه امید لرم چې تاسو به په تھرډ پرسن پروناون باندې او په سیکنډ پرسن پروناون او هم دغسې په فرست پرسن پروناون باندې پوه شوي وئ. فرست پرسن پروناون سیکنډ پرسن پروناون او تھرډ پرسن پروناون دا زموږ سره ټایپ اف پروناون دي او په نننۍ ویډیو کې به مونږه فرست پرسن ایکسپلین کوو او د چې کوم کیسز دي او د چې کوم دا سنګولر او پلورل فارم دی دا به انشاءالله چې په ډیټیل سره سره چې کوم فرست ټایپ دی فرست پرسن پروناون او د دې چې کوم کیسز دي په هغې باندې د پوهېدلو دپاره راځئ چې وګورو دا مثالونه او ډیفینیشن. کیسز اف فرست پرسن پروناون. اوس په فرست پرسن پروناون باندې د نور ښه پوهېدلو دپاره چې کوم د دې کیسز دي هغه به په تفصیل سره وایو. نو زموږ سره د فرست
پرسن چې کوم اولنې کیس ته هغه لا مونږه سبجیکټیو کیس وایو او بل نومینیټیو کیس ورته هم ویلی شي. دلته سوال دا پیدا ویږي چې دا سبجیکټیو کیس ورته ولې ویلی شي؟ نو سبجیکټیو کیس ورته ځکه ویلی شي چې دلته کې دا ډویر آف این ایکشن وي، کام کرنے والا ہوتا ہے، مین سپیکر وي، کار کوونکی وي. او په سبجیکټیو کیس کې زموږ سره چې کوم سینګولر دی په هغې کې راځي آی. لکه په دې مثال کې آی ایم ابو وایي زه هلک یم. نو دلته اوس چې کوم دا خبره کوونکی دی دا زه یم او زه سینګولر یم، نو زه فرست پرسن شم. یا بل اگزامپل آی سټډي، دلته هم اوس چې کومه دا خبره کوونکی دی دا زه یم او زه فرست پرسن شوم. نو په سبجیکټیو کیس کې چې زموږ سره د فرست پرسن پروناون کوم سینګولر فارم دی هغه دی آی. او په سبجیکټیو کیس کې چې کوم پلورل دی لکه څنګه چې تاسو لا په سکرین ښایي هغه دی وی. لکه په دې مثال کې وی آر بوایز، مونږ هلکان یو. نو دلته اوس دا خبره د یو کس نه زیات کسان کوي، مونږ هلکان یو. نو دلته اوس وی استعمال شو او دا وی چې کوم دی دا پلورل فارم دی. یا داسې هم په دې بل اگزامپل کې وی پلی کرکټ، مونږ د کرکټ لوبه کوو. نو خبره که یو کس کوي او که ډیر کسان یې کوي نو هغه به په فرست پرسن کې راځي. او چې کله یو وی سینګولر وي نو مونږ به آی استعمالو، او چې کله وی وی نو بیا به مونږه چې کله ډیر وي نو بیا به مونږه وی استعمالو. من چې کله پلورل وي بیا به مونږه وی استعمالو. نو زه امید لرم چې تاسو به د فرست پرسن پروناون چې کوم دا سبجیکټیو کیس دی په دې باندې به پوه شوي وای. اوبجیکټیو کیس، د سبجیکټیو کیس نه پس زموږ سره د فرست پرسن پروناون چې کوم بل کیس دی هغه لا مونږه اوبجیکټیو کیس وایو او اکیزیټیو کیس ورته هم ویلی شي. او په اوبجیکټیو کیس کې چې زموږ سره کوم سینګولر فارم دی په هغې کې زموږ سره دی یو می. او دا می چې کوم دی یا دا سوال هم پیدا کېږي، اکثر له سټوډنټان دا پوښتنه تپوس کوي چې دله دا اوبجیکټیو کیس ولې ویلی شي. نو تاسو به په پروناون چې کوم کاینز دی او په هغې باندې ما ویډیوګانې کړي دي، که هغه تاسو وکتلو نو انشاءالله د دې سوال ځواب به درته میلاو شي. خو اوبجیکټیو کیس بیا هم درته داسې لږ ریوایز کومه چې ځکه ورته وایي چې دلته ریسیور آف این ایکشن وي، مین دلته پې کار کېږي. لکه هی کالډ می هغه مالا کال کړی و، نو اوس مین دا کار په ما شوی و. نو دلته د می چې کوم دی دا اوس په اوبجیکټیو کیس کې دی، او هی چې کوم دی دا دلته اوس په سبجیکټیو کیس کې دی. نو دا و د اوبجیکټیو وضاحت. او په اوبجیکټیو کیس کې چې کوم پلورل فارم دی هغه دی آس. او دلته چې کوم ډیر کسان یو کار ریسیو کوي، په ډیرو کسانو یو کار کیږي، نو بیا مونږه په اوبجیکټیو کیس کې آس استعمالو. لکه په دې اگزامپل کې هی ټیچس آس، هغه مونږ له ښودنه کوي، مونږ له ټیچ کوي، پړاوي کوي، مطلب مونږ له څه ښایي. نو مونږ ډیر یو، دا کار مونږ ډیرو له کېږي. او دلته مونږه اوس په اوبجیکټیو کیس کې یو، کوم لا چې اکیزیټیو کیس هم وایي. نو د دې مثالونو او وضاحت نه دا معلومه شوه چې په اوبجیکټیو کیس کې زموږ سره په سینګولر فارم کې می کله چې یو کس یو کار ریسیو کوي او بیا خبره هم کوي، لکه اوس زه وایم چې هی کالډ می، دا خبره زه اوس کوم، زه ویونکی یم ځکه مالا فرست پرسن پروناون یم. او بل طرف لا دا کار هم په ما باندې کیږي، نو دلته زه اوس په اوبجیکټیو کیس کې یم. لکه وختي کم اگزامپل و آی پلی کرکټ. اوس آی پلی کرکټ دلته کې زه خبره کوونکی یم، خو زه دلته په سبجیکټیو کیس کې یم ځکه چې دا کیل زه په خپله کوم. او په دې اگزامپل کې هی کالډ می، دلته زه خبره کوم خو کار په ما کیږي. یا هم دا شانته دا بل اگزامپل هی ټیچس اس، هغه مونږ له ټیچ کوي، سره ته ښایي، سبق راته ښایي. نو دا و
ऑब्जेक्टिव केस ز امید لرم چې د سبجیکټیو کیس نه پس به تاسو په ऑब्जेक्टिव केस باندې هم پوه شوي وئ. دا ऑब्जेक्टिव केस نه پس اوس راځو پوزیسیو کیس له. پوزیسیو کیس دا هم لکه د سبجیکټیو او د ऑब्जेक्टिव केस په شان یو ډېر اهم کیس دی او دا هغه کیس دی په کوم کې چې دا پرسنل پروناون د ملکیت د قبضې د شو کولو دپاره استعمالیږي او په پوزیسیو پروناون کې زموږ سره په سینګولر کې مای او ماین راځي. لکه په دې اگزامپل کې دیس از مای بک دا زما کتاب دی دا اوس زه د دې اونر یم دا اوس یو زما ملکیت دی دا زما په قبضه کې دی دیس از مای بک. نو دلته د مای چې کوم دی دا اوس پوزیسیو کیس دی یا اٹ از ماین دا زما دی زه د دې اونر یم. نو دلته د ماین چې کوم دی دا په پوزیسیو کیس کې دی. نو د فرست پرسن چې کوم پوزیسیو کیس دی په دې کې چې کوم سینګولر دی هغه دی زموږ سره مای او ماین او په پوزیسیو کیس کې چې کوم پلورل دی هغه دی زموږ سره آورز او آور. فور ایگزامپل this is our class دا زمون کلاس دی. دلته اوس پلورل مونږ ډیر دا زمون د ټولو کلاس دی. it is ours دا زمون دی. نو په پوزیسیو کیس کې چې کوم پلورل فارم دی په هغه کې زمون سره آورز او آور دی او په سینګولر کې زمون سره مای او ماین دی. نو مای ډیر واز دا و زمونږه په فرست پرسن یا په پرسنل پروناون باندې دا و زمونږه اولنې ویډیو یعنی دا زمونږ پارت 1 او زه امید لرم چې تاسو به په فرست پرسن پروناون باندې پوه شوي وئ. زما دا چینل در سره مخکې شیر کړئ سبسکرایب کړئ. مننه. تھینکس.